ګلونو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. چکر خپرونه ده ځاځي اریوب بس د ځاځیو دغه ښکلې سیمه کې. نو واقع ځاځي اریوب چې دی ټول دره دره دی او غرونه غرونه دی چې هره خواته د نښترو ونې دي، ښکلاګانې دوه چنده ورته کړي دي. ځوانان هر خواته کیني، ځینې اتڼونه کوي، ځینې بس د ډوډۍ پروګرام جوړوي، ځینې بیا خپل منځ کې لوبې کوي، ځینې بیا راځي د عکسونو ډېره زیاته لیوالتیا لري. زما غوندې عکسونه ډېر زیات اخلي. البته زه دومره شوقي نه یم، خو هسې مې وویل چې دې مالک خوشحاله شي. دی ناستو دلته تصویرونه یې اخیستل، خپل منځ کې خبرې کولې. ما زه ورسره خبرې وکړم چې د کوم سیمې نه راغلي دي. سلام دواړو ته، تاسو ستړي مه شئ، ستاسو ښکلی نوم؟ سلامونه، اول ستړي مه شئ. تاسو نوم مې نوید عزیز دی، د پکتیا ولایت اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د همدې اریوب ځاځی؟ هو زه د اریوب ځاځی یم. نو دا راته ووایه چې ژوند څنګه تېرېږي او څنګه نن په چکر باندې راوتې؟ زیاتره جمعې ورځ به ته خپله په چکر ځې؟ هو والله شکر ژوند خو ښه دی، بس هغه په عامې اصطلاح سره د افغانانو خو یوازینی ارمان دغه دی چې خدای تعالی دې سوله راولي او وطن مو ښې طبیعي منظرې لري. جمعې ورځ دی، بس هره جمعه موږ داسې په چکر راوځو، چکر نه راووتو. خپلو ونو ته د نښترو خواته ته ستړی مه شئ ګرانه، ستاسو ښکلی نوم او څنګه موبایل کې ډېر زیات بوخت دی، عکسونه دې خپل کتل که څه حساب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې طایب ځاځی دی. صافی صاحب تاسو ته شمشاد ټلویزیون ټولو کارکوونکو ته دلته راغلي دي ډېره مننه چې سمسور او ښکلي اریوب ته مو تشریف راوړئ. تاسو نه نړۍ مننه. زه نوید جان ناست و، نوید جان هم راسره و، ښکلي اریوب ته راغلي یو. جمعې ورځ وه، تفریح وه او راغلو. موږ هم د دې منظرو نه هوا نه مو ډېر خوند واخیست او ناست و. تاسې راغلی، ښه راغلاست درته وایو. تاسو د همدې خپله د همدې سیمې یاست؟ هم د دې ښکلي او سمسور اریوب اوسېدونکي یو. دلته دود و دستور و کلتور څنګه دی، ولور څنګه دی؟ ولا که ووایم څوک خوابدی هم نشي په شپږ دېرش ولایتونو کې یو ښکلی دود چې لري او خلک یې ډېر په دود او په کلچر مین خلک دي، هغه زموږ خلک دي. دلته د ودونو کوم کلچر چې دی، رواج چې دی، واقعا هغه ټولو افغانستان ته ټولو ولایتونو ته معلوم دی چې موږ ولور لږ زیات اخلي. پیسې ډېرې زیاتې جګې دي، ډېرې زیاتې. تاسې مخکې د یو نفر نه پوښتنه هم وکړه دلته ولور چې دی د 15 لاکو نه واخله 20 لاکه تر 13 لاکو پرې خلک. دا څنګه مجره دی که ښځه دې کړې ده؟ نه ما خو واده کړی دی. همدې سیمې دې کړې؟ او د همدې پکتیا نه. تا څو لکه ولور ورکړی؟ ما ولور نه دی ورکړی. چا نه چې ما واده کړی دی هغه زموږ د دوستانو د جملې نه دي، موږ ولور ورکړی. څومره ښه وله، دې سره پرې پیسه نه ده ورکړې دا لوړه. نوید جانه څه پلان لرئ، نن به څه کوئ په چکر کې؟ والا نن خو صافی صاحب په میلو راغلي یو، چکر نه راغلي یو، نو ډوډۍ پروګرام ونیولی او مرګلي انډیوالان راغلي نور هم دي. نو زه او طایب صاحب داسې په چکر راغلم، ورځه د منظرونه خوند واخلو، څه تصویرونه واخلو او هغه خوشبختانه چې تاسو هم راغلی دا لا مزه وکړئ. کور ودان ځاځی صاحب دا راته ووایي چې زیاتره په چکرو باندې ځئ که نه تیاره ډوډۍ نه استفاده کوئ، ګټه ترې نه اخلي، یا که دیګ و کاسه خپله کوم؟ صافی صاحب زیاتره وخت موږ د خلک چې میلې کوي، میلې کې یوازینی خوند چې اخلي د منظرې نه اخلي. منظرې څنګ کې دوی زیات خوند چې اخلي دیګ نه اخلي. ماشاءالله موږ خلک په دې کې زیات مهارت لري. خپله زه خپله ډېر ښه دیګ کوم. تاسو به انشاءالله د دیګ مزه وګورئ. او ډېر وران پخولی شي؟ ولا بې له منتونه هر څه پخولی شم او هر څه پخولی شم، یعنې هر څه خوندور پخولی شي. کور ودان چکر خپرونه ده چې موږ هم دغه ښکلې سیمې ته راغللو. موږ ویل راځئ چې دا ځاځي اریوب خلقو ته نړیوالو ته وښیو چې دا واقع د ښکلاو څخه ډک دی، ښکلې ونې لري، ښکلې ځای دی او ښکلي خلک لري، ښکلي ځوانان لري. شعر و شاعري ټنګ ټکور څه خو به یې ده؟ او یو شعر دی پرون ما نوید جان ناست و، یو شعر مې ولیکلو او تاسو خپله دې لیکلی؟ او خپله مې لیکلی. بیا خو چې شاعر لیکواله مې بیا نو دغه شعر راته لږ په ترانه هم کې ووایه چې زه حسین لالا ترې نه هم خوند واخلو. څنګه ستړي شوي هم یو، زه خیر دا به شعر ووایي حسین لالا ته ترې خوند واخله. شعر څه داسې دی، وایي ما ته د هر څه شي نه ګران دی خو بس څنګه ما ته د هر څه شي نه ګران دی خو بس څنګه وکړم د زړه وایي ما ته د هر څه شي نه ګران دی خو بس څنګه وکړم د زړګي کور مې پرې ودان دی خو بس څنګه وکړم. د منډیر د ښکلاګانو انځور تاسې ګورئ، د منډیر د ښکلاګانو انځور تاسې ګورئ، د جنتونو لوی الهام دی خو بس څنګه وکړم. وایي مونږه لاسونه لپه کړي دي چې سوله راشي، مونږه لاسونه لپه کړي دي چې سوله راشي، دا مې د ژوند یو لوی ارمان دی خو بس څنګه وکړم. آخري بیت یې لږه ګستاخي پکې شوې دی، قوم پرستي پکې شوې. ای کاش چې ژوند مې په اریوب کې د ځاځیو سروی. نوید صاحب وایي ای کاش چې ژوند مې په اریوب کې د ځاځیو سروی، طایب ته مینه او ایمان دی خو بس څنګه وکړم. زبردست، څومره خوندور دا موسم او دا ښکلاګانې او دا اریوب ښکلې سیمه. نوید جانه څه به درنه اورو؟ زه به یو بیا درته ډالۍ کړم چونکې زه خپله لږه غرنۍ سندره یو شی دا خو داسې نه کېږي. غرنۍ سندره خو لږ د مریم هغه دی، هر څه در سره یې درنه یو بیت به درته ووایم په پټه د
د ښکلاګانې د دنیا وړه په تا راڅرخېدلي ښکلاګانې د دنیا وړه په تا راڅرخېدلي په پټه د جنت سره کوم راز لري اریوبه په پټه د جنت سره کوم تار لري اریوبه بس تاسو ته د ډلې ډېره زیاته مننه کوم کور ودان ګلونو دا ځاځي اریوب یا اریوب ځاځي ښکلې ولسوالۍ وه که تاسو باندې مې د دې ځای سیل وکړو تاسو به تر اوسه پورې دلته راغلي نه وئ او د دې ځای نه به مو لیدنه نه وه کړې چکر خپرونه ده چې په دې خپرونه کې زموږ موخه او هیله تل همدا ده چې په تاسو باندې د ګران سمسور افغانستان ښکلاګانې او د ځوانانو چکرونه بنډارونه تاسو در وښیو نو هیله من یم چې تاسو د ځاځي اریوب دغه سیمې دغه ولسوالۍ نه پوره خوندونه اخیستي ما ته هم ډېر زیات خوند راکړو واقع چې دلته دا د نښتر د ونو ښکلاګانې او دا وریځې دا د وریځو ښکلاګانې ډېرې زیاتې دلته خوند کوي چې کله ریشي یو ځل وریځ شي بیا بېرته بس لمر شي وریځې لاړې شي نو دلته ځوانان د ځاځي اریوب خلک چې دي د بېلابېلو سیمو نه ځوانان راځي د چکرونو د بنډار لپاره او بیا دلته چکر ډېر زیات خوند کوي نو تاسو د دې اتڼونه هم ولیدل چې واقع ډېر زیات خوند یې ماته راکړو او دې اتڼونو کې واقعیت مستی پرته ده ښکلا پکې پرته ده ښکلې زمزمې نو هیله من یم چې تاسو ترېنه خوندونه اخیستي وي تر بلې خپرونې چې بیا زه دلسو صافی ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم په لوی او مهربانه خدای مو سپارم واقع چې یو څه ستونزه وه دغه لاره ستونزمنه ده نو دې ځای ته موږ راغللو خاص ستاسو لپاره چې په تاسو باندې ځاځي اریوب وګورو ټولو تخنیکي همکارانو نه مې مننه کوم کامرې په برخه کې د حسین جان نه او د ایډیټ په برخه کې د سباون مومنه د یو سرلوړي او آباد افغانستان په هیله تر بیا د خدای په امان